السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته بخیر راغلی. متحده عربي اماراتو حکومت اعلان وکړ چې دوی به 200,000 یا 2 لکه کسانو ته به د واپس راتللو اجازه ورکړي کم چا چې اقامې یا پخې ویزې دي. نو د 200,000 یا 2 لکه کوم کسان دي؟ آیا په دې کې تاسو یا تاسو ملګری شامل دي او یا څنګه دوی ته د واپس راتللو اجازه ورکوي کیږي؟ نو د واړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره دا ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ. کچېرې تاسو ته ښکاري چې احمد آفیشل یوټیوب چینل له لارې تاسو فایده یا تاسو په ګټه ویډیوګانې خپروي، نو دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او خپل نور ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو دوی هم د دې معلوماتو څخه فایده واخلي. ښه 13 ورځ ICA یا فیډرل اتھارټي فار آئیډنټیټي اینڈ سټیزنشپ ادارې په خپل رسمي ټویټر پاڼه باندې یو خبر خپور کړ، کوم چې تاسو په سکرین باندې هم ښکاري چې دوی به 200,000 یا 2 لکه هغه امارات اوسیدونکو ته د واپس راتللو اجازه ورکړي کم چا چې اقامې یا پخې ویزې دي او دوی د کووډ-19 یا کرونا وایرس له وجې خپل ملکونو کې بند پاتې دي. نو اوس دوی دا اعلان وکړ چې دوی به 200,000 یا 2 لکه هغه کسانو ته د واپس راتللو اجازه ورکړي کم چا چې اقامې یا پخې ویزې دي. دوی دا کار د ICA او ورسره د متحده عربي اماراتو بهرنۍ چارو وزارت په همکارۍ پیل کړی. دوی د مارچ 15 نه واخله تر جون 8 پورې 1,000 امارات اوسیدونکو ته اجازه ورکړي چې واپس امارات ته راشي. دا خو اوسیدونکو کم چا چې په اماراتو کې کورنۍ وي او یا دوی ځینې کورنۍ مشکلات لرل، نو دوی ته اجازه ورکړي شوی چې امارات ته راشي. خو اوس به 200,000 یا 2 لکه کسانو ته اجازه ورکړي چې دوی امارات ته واپس راشي. خو دوی ته واپس امارات ته راتګ لپاره څه پکار دي؟ لکه څنګه چې تاسو واړو ته پته ده چې اوس مهال خلک چې واړي امارات ته بیرته راشي، دوی به اول ICA په ویب سایټ کې ځانونه رجسټر کوي، کوم چې ما په تیر ویډیوګانو کې بار ویلي او د رجسټریشن په اړه مطبوع ویډیوګانې جوړې کړي، کوم چې په هغه کې ما طریقه بیان کړې ده چې څنګه خپل ځانونه رجسټر کوئ. که بیا هم تاسو په رجسټریشن باندې پوه نه شئ، نو دا کوم شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري په دې باندې ټلیفون وکړئ، یا چې دا کوم ادرس تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو په دې ادرس باندې زموږ دفتر ته راشئ. نو اوس متحده عربي امارات ته واپس راتللو لپاره رجسټریشن ډیر ضروری دی. که چیرې تاسو رجسټریشن نه وي کړی نو ټیکټ مه اخلئ، ولې چې تاسو ته اجازه نه درکوي کیږي هلته. نو د دې له وجې به تاسو اول رجسټریشن کوئ، کلم چې تاسو رجسټریشن وکړو هغې نه پس تاسو ته اپروول درکوي کیږي. کلم چې تاسو ته اپروول درکړی شو او امارات ته راغلی، نو امارات ته په رارسېدو به تاسو څخه د کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ اخیستی کیږي. که چیرې د دې ټیسټ نتیجه مثبته وه، نو تاسو به 14 ورځو لپاره په یو مشخص ځای یا هوټل کې کرنټین کیږئ، کم چې لګښت به ستاسو پر غاړي. او که چیرې د دې ټیسټ نتیجه منفي وه، نو تاسو ته اجازه درکوي کیږي چې 14 ورځې کرنټین په خپل کور کې تیر کړئ. او د دې لپاره یو خاص اپلیکیشن جوړ شوی دی کم چې د ستاسو صحت سټیټس ټریک کوي، هغه ګوري، نو هغه به په خپلو موبایلونو کې انسټالوئ ترڅو ستاسو صحت تعقیب شي. دا چې اوس وخت کې واړه ریکویسټونه ریجیکټ کیږي، نو شاید چې کوم نوی اپلیکیشن سبمیټ کیږي یا کوم نوی اسناد جمع کیږي هغو ته اپروول ورکړی شي. نو اوس اماراتو ته تللو لپاره اپروول ډیر ضروری دی. که چیرې چا سره اپروول نه وي، نو دوی ته اجازه نه ورکوي کیږي. او تاسو ته ماسپارښتنه دا ده چې تر هغې پورې ټیکټ مه اخلئ چې تر څو پورې تاسو ته اپروول نه وي درکړی شوی. نو که غواړئ چې د رجسټریشن تاسو پخپله وکړئ، زما تیره ویډیو وګورئ کوم چې لینک ما ډسکرپشن کې اچولی، نو هغه طریقه زده کړئ او خپل ځانونه رجسټر کړئ یا خپل بل ملګري ته رجسټریشن وکړئ ترڅو دوی امارات ته بیرته راشي. او بله خبره ده چې د دې ویډیو لینک خپلو واړو ملګرو سره شریک کړئ، که هغه په واتساپ یا مسنجر باندې او یا تاسو د خپل فیسبوک پاڼو څخه خپور کړئ ترڅو زموږ هغه وطنوال چې دوی په خپل وطن کې بند پاتې دي هغه واړه خبر شي. نور که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ، دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ ترڅو راتلونکي کې دا قسم ویډیوګانې تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. او که کومه پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.